आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम द आसमान न दुनिया तराल नु यो प जद्दा बांधे बल प सरंदीप बांधे उस दे दुआरो खुदा पाक ते यो इल्तिजा उकड़ा ची अल्लाह दा सच उशु उस द माफाए सूरत रा तखाया ची माफी बे संग की अल्लाह और तो फरमाए चिता सुद्वाड़ा दा कलिमात वाई च रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। नु बीबी हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दुआड़ो दा कलिमात 300 काल हुए 300 काल पस द्याजियानु साहबानु तपता दा चिपारफात की कम वड़ू के गुंदे गर दे चागे तो जबल रहमत वाई आगे तो चिकमी पौड़े खतली दी दे पौड़ो सर निजदे यो 4 दिवाली गुंदे ताव वड़ू के गुंदी जुमात दे उलमा वाई च दाहग जुमात ते चिपदी मकाम बांधे द हजरत आदम और बीबी हवा मुलाकात शवे दी 300 काल अखपलो के सरउरख तमाना ने खबर और जताना नेम खबर पदी मकाम बांधे द द्वारो मुलाकात यो यो तो हुई चिता आदम नहीं और बलबल तो हुई चिता हवा नहीं नो अगा मकाम न उस 4 दिवाली गुंदे ताउदा वड़ू के गुंदी जुमात थे अजीजानो द दी द्वारो मुलाकात चोश नो अल्लाह पाक दे इंसानानो द पैदाइश निजाम शोरो द बीबी हवा बची बची के द नो यो अलग यो जिनाई बहुश और ब्या बागी पसी बला जोड़ा बचे के द नो ब्या बम यो अलग यो जिनाई तासुबा उरिदली चिदा अलग जिनाए बा यो जोड़ा सहर पैदा के दा यो ब माखाम पैदा के दा बाजे खलकुली कली उलमाए मुहक्किकीन वाई चिना यो अलग यो जिनाए बा चिनन पैदाशु नु बल अलग जिनाए बा पखपल मियाद बांधे पैदा के समियाद चिद हमल दे लस में आशते या शपग में आशते या 2 काला नु पखपल मियाद बांधे बबिया बला जोड़ा पैदा के दा अजीजानो द हमल 3 वक्त दी द इस्लाम ना कुर्बान शम यो सड़े दे वादे हो को और शपग में आशते पासे बचे हो आया शरीयत के दा बचे ददे और कदा दे खजी गोया द खावन कोरता पखेटा रो रहे
اسلام وایي چې اقل موده د حمل چې دا هغه ګویا کې شپږ میاشتې پس چې بچی پیدا شه دا هم دغه سړي بچی دی چې د چا په کور کې پیدا شه په ښځه باندې به ګویا کې خیال غلط نه کوي چې دا په حمل ګویا کې د دې د پلار د کوره را او سطح موده د حمل چې دا هغه 10 میاشتې او اکثر موده د حمل چې دا هغه 2 کاله یو بچه 6 میاشتې پسم پیدا کېدی شي یو بچه 10 میاشتې پسم پیدا کېدی شي او یو بچه 2 کاله پسم پیدا کېدی شي نو چې 2 کاله پس پیدا شي صحیح ده چې 10 میاشتې پس پیدا شي صحیح ده او چې 6 میاشتې پس پیدا شي صحیح بیا غیر د پاره قانون دی الولد للفراش بچه د امغه چا دی چې د چا په کور کې پیدا شي اسلام څومره لوی پرده پوخ مذهب دی اوس حمل یو پټه خزانه ده اس پته نه لګي اوس مونږ ته چا سره دا ګارنټي شته چې زمور د خپل پلار نه راوړې ما شته وای کنه مونږ ټوله لالیان وایو ځان لیکن دا ګارنټي چا سره شته چې زه د خپل پلار د نطفه نه د مور پر رحم کې پیدا شوم که زما مور خیانت کړې د دې خبرې څه دلیل دغه وجه ده چې د قیامت په ورځ به هر سړی ته د پلار په نوم आवाज نه کیږي اے د پلانی سړی زویا دا आवाज به نه کیږي ځکه چې خو د حشر میدان ده لا تعداد مخلوق به په ولاړی او د دروغ ځای نه ده نو کې دې شي چې دا مور راوړې د بل چا نه یو دنیا کې پلار بل څوک نو او به شرمېږي نو خدای د دې حیا ساتلو د پاره با هر سړی ته د مور په نامه आवाज کوي ځکه چې مور دا یقیني ده او پلار متعلق چا سره هیڅ ګارنټي نشته نو د دې حیا او د پردې ساتلو د پاره به الله په قیامت کې د پلار په نوم आवाज نه کوي د مور په نامه आवाज کوي عزیزان د الله نه لوی پرده پوخ بل څوک شته قانون په دنیا کې څه دی قانون که یو سره دی په یو ګناه ولیدو او پرده دی په واچوله نو الله به په قیامت کې ستا په سلو ګناهونو پرده واچي او جنت ته بدیولي نن خو پردے اچولو کسی نشتا نن خو نراغه دی چې ته په ما لمن اړوه او زه په تا لمن اړوم ته ما شرموه او زه تا شرموم زمونږ ملک د پاکستان غوندې شرمېدلی ملک نن پروی زمین نشته او څه زمونږ د لاسه وشرمې مونږ اوزګار یو صاحب خوراک ډېر دی روټۍ ډېره ده جامه ډېره ده اوزګار یو بس خو سروزګار ځان له پیدا کوو لکه تیرو ورځو کې ما هغه د ډم د ښځې د یعنی پرون بیا راته یو سړي ټلیفون وکړو وی جي چا نکاح رښتیا مات شوی دی انا لله و ظالمه ته اوس ډم پسې څه لګیا د خپلې ښځې غم جاړه خپل غم جاړه چې ستا نکاح چېرته مات نشي نو مونږ اوزګار یو اوس یو سړي تپوس وکړو چې بھائی دا الفاظ یو سړي د ښځې متعلق ویلي
نکاح مات ته کمات نه ده نو فتوا ورک هم که اهل د فتوی ار مولا د دې اهل نه چې هغه فتوی ورکي د فتوا خپل خلق دی زما خپل رائے دادا چې په ټول صوبه سرحد کې لس یا 15 علما به چې هغه د فتوی ورکولو اهل دي نو ټول زمارونه دي فتوا ورکول د هر کس ناکس کار خو نه دی تاسو خیال راغی لکه یو سړی خوب لیدل چې یو خپل په مشرق ده او بل په مغرب ده نو ما غوندې لراغله دی مونږ خدا غره چې جوړ مولای نامه یا په خوبونو پوي یا چې مولای نامه بس اب په فتوو پويږي بابا په آرام کینا مال راغله دی جی ما خوب لیدل چې یو خپل په مشرق ده او یو په مغرب ده نو ما غوندې بزرگ ورته ویلي دي چې خدای چې لاش لیدلې نه سره راغه علامه ابن سیرین ته علامه ابن سیرین ورته وی چې دا خوب خو دې چاته ویلې نه ده ورته وی چې صاحب یو مولا ته مې ویلې او هغه ته دا تعبیر وکړو ورته وی چې کاغله نه ویتله او ورته دی حل نه ویلې او هغه داغه په جواب کې دا ټکه نه ویلې نو ته د مشرق او د مغرب بادشاہ وي خوب یو مستقل عالم دی او خوب یو مستقل علم دی چې مونږ لاغه بوی هم نه دی راغلی بوی نو زما عزیزانو عرض داو چې دعا دا کوا چې خدای خپل پرده می ساتي اوس په بل لمن څلاړي نو زمونږ شپه ورځ کاردار بل شرمول بل رسوا کول بل بی عزت کول اسلام ډېر ښکلی مذهب دی ډېر ښکلی مذهب او مونږه د لاسه رسوا شو څه زمونږ د لاسه ډېر او څه د پاکستان د اقتدارونو د لاسه رسوا شو مونږ به د قیامت په ورځ زمونږ په غاړه کې لوی زولنی چې دي هغه د اسلام پرتی چې زه ستا د لاسه رسواوم پرونه خبره درته یو سړی دی چا سره د کور تنازع ده ما د دواړو ډلو بیانونه واوري ایو ډله چې دا پکې هغه ډېر نیکان بزرگان نو ما ته وایي چې مولانا صاحب که خبره زمون طرف ته نه راخوېږي نو رواج ته یو باسه بیا په شریعت ما فیصله ما ورته وایي چې خبره هم ستا طرف ته درخوېږي او چې یو 10 منټه تیر شو بیانونه مو واورېده واک مې دواړو نه واغستو په ورډز مې وا چې ورډز مې والا نو ټوپونه جوړ کړ چې تا خو ما ته ویلو مال ما خو دل دا معنا چې ستا طرف ته کور دی ورانی ما دا درته ویلي ډېر ټوپونه وال زبر دې پوي کړې وې زبر دې دا کړې مال چې مې پوي کړې وې بیا تا چړې لاندې سا چرتا اغستا دا خو چې پوي نه دا مړای ولا غوسه کې هغه خو نو تو وایا چې دا ستا منځونه دا ستا بزرګي دا ستا
نفلونه او داستایونه. نو بیا خو ما ولا داسې ګړز ورکړی بیا ټوپونه ډېر وال خو څه کېده نه. نو عزیزانو عرض مې داو چې ورځ تېرېږي د سردار کونین حدیث ته صلی الله علیه وسلم چې د آخر زمانه اسلام به د ارچا په دې خوله کې وي او د مرۍ نه به ښکته نه. تاسو وګورئ د خپل ملک د ارچا په خوله د اسلام نوم شته لیکن د مرۍ نه لاندې بیا اسلام نشته. زه خو ایمانی درته وایم چې یو بزرگ څه د سل شپږ شلو کالو زه ورغلی وم ما ته مولانا صاحب داسې وخت به راشي چې تاسو به په دې ګیرو پورې تنګ یې. دا به وایي چې خدایه دا څه واښه مې په مخ را ځوړند کړي. ویل به په مصله به ولاړې او څه به کې برزبا تسبیح در دلگاو خر برزبا تسبیح در دلگاو خر په جبه به دې تسبیح وي او په زړه کې به دې گاو خر. ای چونی تسبیح که دارد اثر دا تسبیح به څه اثر لري چې ولاړ په منځ کې په مصله ولاړې په صف کې ولاړې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وے اهدنا الصراط المستقیم وے اور در دل گاو خر. عزیزا دنیا کې وګورئ تاسو یو بابولا نے درخواست ورکړې جی ماتا بمباو لگاوا او د کمیټه او ورسیر راغې چې به ستا درخواست منظور شو بمبا درته لګو او بیا ته ورته وې چې نه جی زه نه لګوم نتیجه به څه بای درخواست کړه چلو چې اوس منظور شو اوس بمبا نه لګي داخله به دی مو وی ورپسې خدای ته دې په هر ملک کې اهدنا الصراط المستقیم خدای ما ته سم لار وخا الله وی سم لار دی غخته هدل للمتقین دا قران سم لار دا دې ته ګورو پر روان درخواست کړه چې منظور شو ا د خدای منظور کړه درخواست مسترد کړ وای ته اهدنا الصراط المستقیم چې موږ کې دروغ نه وي. بار په سړک ولاړې ډبګرای ته کوم لار تللی کم خوازه کاکا وی ډبګرای ته دا لار تللی او ته د دې په ځای داسې روان شي نو سړی به دې ګړګړونه ونی چې خوار چې تاسو ته ډبګرای کول او روان شوي واخو پلتا دا سارم توپ دی کول اوس مونږ باندې باغ چلی اهدنا الصراط المستقیم خدای سم لار راخا خدای وی دا قران سم لار دا قران مونږ پر خود شیطان په لار روان شو وای دا قران به زولانی زمونږ په غاړه کې قیامت کې نه پرې. اوس قران هم صاحب دا څه شی فرض کړی دی لکه د دوی دکان لکه څوک ورشي هلته نه زمکه سټي او نه دیوالونه سپي او نه څه کې خو دوی والی او تیزي. اوس قران مونږ د دوی دکان فرض کړی دی خو چې څوک مړ شي قران ته وایي جرا شو دا مړ لګ مرداره تیکا وې بخا مولیان طالبان راوړي او خټ کېدلی ورږي ورته پخې کې اوسه به بر شو چې د جنت توتی شو لاړو. تاسو خیال راغی بیا پدې کارونو با چاته کار کی نو اسلام نا مونږ مسخره جوړه کړې مونږ نو دغه اسلام به مونږ د پاره سبب د دخول د جهنم ګرځي. ستا په ملک
قاریان ځان سره ګرځول او تلاوتونه کول قرآن دې د پاره نه دی. زمونږ صدر صاحب کویت ته تللی اسلامی سربراہ کانفرنس قاری بوتلے دا بیل بیروپیت تے چزان نمخ کے قاری ادرئی چزخو پدے قرآن مڑ مڑے مدان اوچ ورس پورستا ملک دنا اہل ثبوت ورکی لگیا د سند کابینه ولی ماته شو زکه چې نا اهله وا نو اول دې ما تکړه چې دا نا اهله ده او هغه نا اهله دې بیا واغسته. مرکزی کابینه دې ولی ما تکړه زکه چې دا نا اهله وا او هغه نا اهله دې بیا واغسته. د صوبه سرحد کابینه ولی ماته شو زکه چې دا نا اهله وا. نو سبا د خالی ورځ ده کنه جی نو آریا وزیر به بیا په درې درې منه صابون وینځلی شي او پاک بشي. یو اکسین ما ته راغی ما نه خپل وزیر 12 لکه روپۍ اخیستي دي چې تا ډایرکټر کوم 12 لکه او ډایرکټر یې نه کړ. نو هغه اکسین ته ما وویل چې زما وس اوچلي نو اول به تا نه تیکې پرې کوم تا به کیمه کوم. ته چې په ډایرکټرۍ 12 لکه ورکې نو د 12 کروڑو نظر دې لګي نو په 12 لکه ورکې کړه. دا ستاسو ملک دی دا زمونږ وطن دی دا هغه ملک دی چې دا تاسو ورته ډولۍ ډولۍ کېږي چېرته وزیر راشي سپاسنامه ورته ملیان پیش کیو ورته نیلی چینیش عزت معاف ذل مجد و ذل فضل دا ټول منافقت نه دی. ذل مجد او ذل فضل چې زه چاته ووایم دې له ملا له قرآن ورکا چې دا سړی د وزارت نه لري شي بیا به ذوالمجد او ذوالفضل ورته وایي. نو د پیسو د پاره دې دی ذوالمجد او ذوالفضل. انا لله نو مونږ خو شرمېدلي یو وروره. یو حکیمو زما خوله نه جوړېږي چې زه ووایم په چا باندې لعنت. څوک د لعنت ټکی وایي زه وایم اول په ما اول په ما. یو حکیمو ښځې به وله ډېرې راتلې نو د ښځو حال به چې ولیده نو کور ته به چې راغې بوډۍ غوندې مورې وه ګرځېدی هم نه شوه. ویل به مورې لعنت په ښځو. هغې به ویل بچیه بغیر زمانه بغیر زمانه. ویل ولې وی زما لمن بچیه ډېره پاکه ده. حکیم ډېر تنګ شو چې د دې مور دا راز به زه څنګه فاش کوم. یو طالب مصلاحتي کړ چې د مور سره مې ته څه تله راتله کوه او دې ته یې اماده که چې تا سره نکاح وتړي. طالب به تلو راتلو تلو راتلو بوډای ورته وی چې بچیا دلته خو مې دا زوی دی او ما وتښتوه مټیزه مې کا خو زه چې تلی نه شم. طالب ورته ویل په پچای کې به دې کښېنو. پاکستانی ګډې خو په خپله تښتي که نه. د ټاک بې غیرتو چې تاسو دا د اسلام نوم څنګه علئ. د ښځو ته خو اول وګورئ نو بیا د اسلام نامه علئ. د ښځو ته وګورئ د لورو ته وګورئ بیا د اسلام نوم علئ. یو ځای ته زه په دوره ځمه نو زما د ښځې څه کار دی چا به ما سره ځي. ما د ښځې څه کار دی. یو فنکشن ته زه ځمه زما د ښځې څه کار دی. زما ښځه به مالته
डोले डोले की लखो शर्मे गई चल लग हया हो के लग गैरत हो के बेगल जवम खैर दे दोरंगी प्रे दे इस्लाम और दोरंगी छोड़ कर यक रंग हो जा दोरंगी छोड़ कर यक रंग हो जा सरासर मोम हो या संग हो जा दोरंगी प्रेदा इस्लाम नुम अगस्तल प्रेदा खुदा दे ताटोल उमर लरी बस खलास खबर वो इस्लाम नुम माल दे इस्लाम गला दे इस्लाम गद्दारा दे इस्लाम नुम माल मून तबाह बयू अगर औरज़ बहु गो रही कि पाकिस्तान बदा छाटा रावरीगी और दा से गड़म्बा बई कि वल्लाहिल अज़ीम कि दजान नबम खबर नहीं आई दा से गड़म्बा बई नन खुतवे कि आखिरत की खबर है किसको या तो आराम से गुजरती है दा बंगले और दा ऐशुना दा बपुमिनो जा रही मीर बकवे और सब पलास मला खाली राजीव गांधी सरहद तफौजुन रावस्ती दी दा टीजुना द दुई गोरे दा टीजुना गोरे दे ख्वादिम द तख्तिलार निश्ता और दे ख्वादिम द तख्तिलार निश्ता नुजई बकम ख्वा रस पवख समलई अगद अकबर बादशाह द लटानो बंदी अल्लाह कटूसो कई अच्छा को तकड़ा है डर तकड़े जमुंग दे बाला माणे कि दा बाला माणे दादो चिपके नास दलतम दा शलखी शलखी चरतरा पैदा शी तमाचा बरोबर कुछ गिरशी ब्यालास न उचते सलवेख सलवेख डाजा लगी बोरणश और प्रदेश रख वदुनो के प्रदो के चरावान ये डेर तुरजन ये ता उरस ब्यारता पवादे के सड़े मड़की उरस ब्यारता सड़े मड़की क्लाशन कोप बांधे लगी ऑटोमेटिक तमाचो बांधे लगी तो वली दे इलाज न शिकवले वली डजे बंद ना ऐलानो कच तमाम वसले दाखिले कई किनी स्वर लस्काला के तो गोरच जमाना सुख डजू ऐलानो कई चे कुल हम वसले दाखिले के मलेशिया बॉर्डर रो गड़े और पदी कुरनु चापे और वाचो अलता सहबा परुना तचा खबर कोला कुआट के डजे बंद अलता द साबिक़े और गवर्नल द जोयो का द खुरई वादी किताबी बेगैरत तो गरीब न तकड़ा देखो चावल गवर्नल जोड़न कम माला बबिया गरीब ला जोड़ेगम कना दागा मोतबर बजद खींची न मुमनईरो न बासम चे दे माना डजू की हो दे रखो आ सड़े हुक्मरान पकार दे चे चा खजम जड़क उपड़ई और पखपलम चरता उगे तगिया नहर रागले और चाखानान और नवाबान सर रवाबित और ताल्लुकात नहीं बिल्कुल द पास नरा गुरजेदले और चे दा ताल्लुकात द खजे मिजान लई द लूर मिजान लई द जोई मिजान लई जमा जान लई जमा गनी कचे दे हक निशिकोले दा ईमान हो तेरोल बडेर ग्रान शी मुंगता नाकिम मोरे वर्तवे तालिब दो एमाओ तख्ता नो पचाई के केनोले हकीम से तेवी चरा सरा राजी शवे दा बोजम है वेल पप्लाना लार राजा पचाई के केनोले पे द पासे मालू चाहिए हकीम वाला पमा खरागले तालिबा चरता रवानी विजिल कार में दा मालू चरता उड़म वे तके दा ठोकराय वे ना जी प्रेगे दे बुढ़ाई पे द पास नजोर के ठोकराय के न दे बेड़ा दे कारकश
چې طالب پچای خدا مالو چې تلری کړي مور زیړ سترګې پکې نیولې وي ول مور نالت په خزو ول بچي اول په ما خزي ناقصات العقل دي نو زه خو چا باندې لعنت ټکی وایم ما اول په مونږ څومره اسلام شرمي او دین شرمي او مذهب شرمي چې مونږ یو دومره به شاید چې په مخ د ځمکه بل بهر تقدیر خبره د آدم علیه السلام وا چې تننا زرګونه کال رستو زه او د آدم علیه السلام متعلق وای چې پیغمبر وو کنو دا تاسو را نه غورس چا کړو نو آدم علیه السلام پیغمبر وو کنو خبره تیرا ده خبره د ځان کوا چې ته مسلمان نه یو کنه ته مسلمان نه کنه والولی جی الحمدلله مال اسلام څه ته وای لا اله الا الله دې ته اسلام نه وای ایمان څه ته وای دې کلمې ته ایمان وای کنه دې ته ایمان نه وای نو نن دا دنیا والله العظیم که ایمان پیجنی چې ایمان څه ته وای اسلام نه پیجنی چې اسلام څه ته وای نو چې یو قوم د قوم دومره روند او تباہی چا د ایمان لفظ ترجمه نشي کوله او د اسلام لفظ ترجمه نشي کوله دا ایمان او دا اسلام بد د پاره ذریعہ د نجات څنګه ګرځي زه ایمان مستا تاسو پیجندم دنیا کې نه چې تاسو نه پیژنم تاسو زه اوس دلته نه پیژنم لکه قران کې راځي فلما نسوا ما ذكروا به الله وی زما قانون چې څوک هیر زه د هر قسم نعمت دروازې په ور پرانیزم حتی اذا فرحوا بما اوتوا چې دا ما څو ورکړي چې دې پکې خور نه نوځي اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون ناګهانه رونی سم بیا حیرانی چې خدای دا څو سره باندې ترپکی وای چغی وای چې داوود څه وشو څه دا سکیږي کله کله نو عزیزانو عرض داو چې خدای به ورته وای په قیامت چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها زما قانون در تراغله او طاهر کړو کذالک اليوم تنسا الله به ورته نن تم زما هېره تم هېره اوس چې د قیامت غوندې میدانی او خدای سړی ته وایي چې ته زما هېره الله دې امان راکړي تبا بنشو مونږه تا زما قانون دنیا کې هېر کړو نو کذالک اليوم تنسا نن تم زما هېره ولاړو سا نو 50,000 کاله به ولاړی هغه 50,000 کاله د قیامت ورځ چې دا داغه یو ورځ به د دې دنیا 50,000 ورځې وي داغه یو میاش به د دې دنیا 50,000 میاشتې وي داغه یو کال به د دې دنیا 50,000 کال دومره وي ولاړ به او الله به ته زماهیر ولارو نو عزیزانو لګ د خپل گریوان کې سوچ پکار دی چې دا مونږ سکو آیا مونږ د تعمیر طرف روان یو کوم د تباہی طرف روان مونږ د هلاکت طرف روان دنیا کې ترقی د ملک چې د عزیزانو سره کې نه دي ویاڼای نه دي
اوس بلا خبره ده چې پاکستان کې وګوره والله کا اوبه پکې مفت نشته اوبه مونږ چې دا اوبه د بمبوس کو 25 روپۍ میاشت ورکو 25 روپۍ میاشت یعنی کوم ملک چې اوبه مفت نه نو هم څه ملک اوبه مفت نشته اوس داسې ملک تا چې کوم خلق د ترقای ملک وای نو دا خلق بے وقوف نه دي دا کم عقل نه ملک د رسوایی او د شرمندګۍ دی موږ ولا ترقی وایو زوام دا قوم د قوم بے وقوف دی دا داسې چل دی لکه یو کابلی هندوستان ته تللی چې هندوستان ته تللی نو دا الوا خانه کې لیدلې د یو هندو دکان دی په ورغلې دی چې دا خدا دومره الوا پرته ده دا هندو ډون دی که څه بلا ده چې نه خوري نو په ورغلې ور ټوپ کړي او نوړې ته په خلا منډلې هندو په را ټوپ کړي نیولې ده پولیس ته ور کړی دا بے وقوف ټول خانه ګنده کو الکه ولی ول دا روندو خلوا پرته و د نه خوړه مړه پولیس را نیولې چې دا کمقل ده په خره سور کړي دی ماشومان ورپسې کړي او ټیمې ور کړي د ټنګه 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 او خې شرمولې چې شرمولې ده نو دغه خیال کړي دی چې هوی دا هندستان خو ډېر ښه ملک دی وطن ته چې واپس راغی نو خپلوان ته تپوس کوي چې به هندستان رفته بودی وی بلې صاحب رفته بودی وی چطور وطن بود هندستان څنګه ملک بسیار خوب وطن بود بسیار خوب خوردن حلوا در اونجا مفت حلوا پکې مفت ملاوي سواری بخر در اونجا مفت و فوج مفت و تماشاها مفت تماشیم پکې مفت اټیمی ورپسې ټنګولو کنه تاسو په ایمان وای چې دا بے وقوف نو چا شرم ته عزت ویلو ملک دا د شرم مونږ نه الله عقل اغسته ده ا د شرم ملک ته مونږ د عزت ملک وای دا ملک به د حیا او د عزت ملک الشي چې د پاکستان خزي سپینې بورکې په سر کې او سپین پړونی په سری د لټي او د مارکین او د خامتا بورکې په سری داسې بورکې په سری چې ځوانه پکې زړک کاری نن داسې چادرې په سری چې د سلو کالو زړه پکې جنې ښکاری دا ملک به اله د سړي د زامنو ملکی زناکار رونی سم او ویدروم او پکانو کې خخ کم شرابی نه پرتګو باسم او په درو وام چې دا دنیا ټوله دا سنبای وګوري غل رونی سمو د لکونو خلکو په مخ کې تلاس وسکم دا ملک به اله د سړي د زامنو ملکی اوس نه دي واخر دعوانا ان الحمد لله که تاسو خیال کړئ تیرو جمعو کې ما د یو سوال جواب کړو سوال داو چې آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا د غنم دانه نه خوړلې نو ده به د جنت نه ولې بار کېده بلکې مونږ بم ټول عمر په جنت کې اوسېد عزیزانو د ډېر جوابونه خو یو علمی جواب گویا پاتے ہو اغداو چھے آدم علیہ الصلوۃ والسلام چې جنت تلاړو بی بی حوا هم پیدا شو نو الله ورته فرمایل چې اسکن انت وزوجک الجنه
اوسېږه ته او ستا بیبي دې په دې جنت کې. علماء مفسرین وایي چې د اسکن تقاضا دا نه ده چې دې ټول عمر په جنت کې اوسي. اسکن دې ته نه وایي. ځکه چې قرآن کریم په دې گواه دی چې د قیامت نه رستو به جنت چې کم دی جنتیانو ته میراث کړی شي. نو میراث کتا سو خیالو کئی سڑے د شی مالک شي. پلار مړ شو او د پلار مال پاتې دی نو هغه اولاد ته چې میراث شي نو د پلار د مرګ نه وروسته اولاد د دې شي مالک وګرځي. نو د اسکن تقاضا گویا په جنت کې داوا چې آدمه او حوا تاسو دواړه په دغه جنت کې اوسېږئ څه وخته پورې. ځکه چې زما اراده ده د انساني نظام جوړولو په ځمکه باندې د بنی آدمو پیدا کول گویا په ځمکه باندې. ځکه چې د آدم علیہ السلام د پیدا کېدو نه مخکې الله مشوره د ملائکو سره کړې. ملائکه ټول راغونډ کا ورته وی چې انی جاعل فی الارض خلیفہ، ز پزمکه کې یو خلیفہ پیدا کو. نو ملائکو ورته وی چې یا الله اتجعل فیها من یفسد فیها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. یا الله ته په دې ځمکه کې داسې خلق پیدا کړي چې فساد بکي، د یو بل وینې بتوي، یو بل لوټ کوي، داسې خلق پیدا کړي. علما وایي چې بنی آدمو نه خو لا پیدام نو ملائکو ته څه پته وه چې بنی آدم به فساد کوي او دا به کوي او دا به کوي او دا به کوي. مفسرین وایي چې ملائکو بنی آدم هم قیاس کړي په پیریانو باندې، چونکه د بنی آدمو نه مخکې پیریان پیدا و او پیریانو بگویا یو بلوینه تویولو فسادونه کول دا کیسه کولی. نو د پیریانو حال ملائکو لیدل او نو ځکه الله ته وی چې یا الله ته داسې خلق ولی پیدا کړي چې ابم د پیریانو غوندې فسادیان وي او ویني بتوي او دا بکیو دا. نو دا الله اراده چونکه پزمکه باندې انسانی نظام جوړول غرض، نو جنت ته د بی بی حوا او د حضرت آدم علیہ السلام تلل چیو دا پتور مہمان. د دې داسې مثال ده لکه سړی د چا ځای ته میلمه راشي او هغه د څو شپو په نیت راغلی او د کور مالک ورته وایي چې وروره دا کمره ده او دا ورسره غسل خانه ده، دا ور سره چمن دی، چرته دی چې خوخی سملا ناستو سا چمن کې ګرځا دغه دی زید. د دې دا معنا نه ده چې دا میلمه راغلی دی او د ورپسې دا کمره یې لاټ کړه یا دای گویا کې په خرڅه که چې دی د دې مالک وګرځېدو. نه، څه وخت له چې راغلی دغه ځای دی، دلته به تا ته ارامي او سکونت. د دې دا معنا.
नो अर्ज दाओ चे कुरान के आयात थे संगा दे हल्का उरिस्तुमूहा याद दे चाहते वनूदू वाक्य दी वनूदू अंतिलकुमुल जन्नत उरिस्तुमूहा तातो ख्याल रखे वनूदू उरिस्तुमूहा जन्नत बा स्तासो गोया के दासी मिल्क शीले का सड़ी लची मीरास पाती हुई दचा नुदी वजना उलमाए मुफस्सिरीन वाई च उसकुन्ना दा न मालूमीगी च तासो टोल उमर पर जन्नत के पातिश अजीजानो दा कुरानी आजायबात थी कुरान दासी और किताब दे लका समंदर समंदर न बतर क्यामत अपोरे बेबहा मलगले रऊजी खत्मी की बना कुरान करीम हम गोया कि दासी और अजीम किताब चिपार वह के बते अजैबात रऊजी ब्याता सो गोरे स्वर लस्सवकाल उश और पस्वर लस्सवकाल की ददी किताब हिफाजत चूंकि खुदा पखपल जिम्मा गस्ते दे लिहाजा यो ज्वर और जेर के ओम पस्वर लस्सवकाल के फर्क न दे रहा और तरक्यामत अबदा गसी नो अर्ज दाऊ च आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि मलेको सरा मशवरा पजमक द खलीफा पैदा कोलो कड़वा जन्नत ततलल द आदम अलैहिस्सलाम दायो मेहमान नवाजी हुआ उस दाना द गनम जमुन दे मुल्क के आजाबुन हडीर दी और मुख्तलिफ किस्म यो अजाब पके दाम दे चिमा ताबल औरज यो सड़ी हुई चिमालाना से तासो आए कि पैगंबरान दरोग न हुई नो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खपल कौम तवली दरोग वेली चागी वर्तराल वर्तवे चराजा चे मेले तजु द वर्तल इन्नी सकीम ज बीमार एम हालांकि दे बीमार न नमा वर्तवे चे बई खबर दादा चे बीमारी पर दो किस्म दा यो बीमारी द जड़ दा और द रूह दा और यो बीमारी द बदन दा इब्राहिम अलैहिस्सलाम गरज दाओ चे मेलो ला आगा खलक जी चे पजड़ जोड़ी तासो पैमान हुआ चे दा अख्तर पोरस द चापलार मड़ी या जोई मड़ी या खजा मड़ई या लूर मड़ई और तौर पसे वर्ष चराजद अख्तर रज द चे मेले तलार शुलार बशी दर सरा पता का खबर हो पोए गई कि पागा जवर लगन पोए गई दुमरा हो पोए गई चे द अख्तर पोरस द सड़ी प्लार मड़ी और ताजा खाख कड़े और मरगरी और पसेराशी चाल कर राजा चे मेले लजू नो लार बशी वर सरा वजह सही जैसे बीमारी से बीमार होम ने वाली नजे अब वही जमाना नवीन सासी प्लार में मर दे तुम आते हुए जरा जे मेली लज द पैगंबर दड़ नवीन सासी द कौम द बी दिन पहुंचा पैगंबर खुद जमुन गोंदे न दे
پیغمبر خوڑ بیماری 24 گھنٹے چاگا دا قوم بیدینی او دا قوم بغاوت گوری اس منگو دا غیو صاحب دا او تیری بربادی میں ہے تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج جستا کور رانشی نہ زما کور جوڑ شي ستا کور چوران شي زما کور جوړ شي تا کرمړې شوې ده ما کر صاحب ما خام روټای را روان الواغان را روان د شرشمو د ټیلو ډیور را روان کنه جی ما کور آباد شي د تختې جوړه ماته ملو شي د سلوخته ماته ملو شي خدای دې چرې ژوندې م پاتې کوا چې ژوندې پاتې هم ماته نه فائدہ نشته ستا په مرګ کې زما کور آباد مونږ خدای شي او پیغمبر خدا شي نو کنه پیغمبر پالو اگانو یا پیغمبر د شرشم ټیلو په دیو باندې یا پیغمبر د تختې او د سلوخته په جوړو باندې خوشالي نو مونږ خو نو کنه ابراہیم علیہ السلام ورته فرمایل انی سقیم میلولا هغه خلق زی چې پزړه جوړي د چا چړ بیماری هغه میلو ته زی زګورم چې تاسو 300 خدایان دي تاسو زاغه خالق حقیقی ګورم چې داغه په مخ کې تاسو بت ته سجده کوي نو زه میلو ته تلش نو ماته وی خا اوس پوه شو وی یو بل خبره چې و چې هغه خزا او دی روان وو ما یاره د دې قابل نه چې زه تاسو سره خبرې وکړم او زه خبرې ډېرې وګدې کولم نشم تنګوا مې ما ولله جا سزان پویم ما چې 100 کال عمر دې کم از کم 55-60 کال عمر میں چې پس 50 کال کې پوی نشو کور دې وران شدي نه پس بس پوی دې نه پس بس پوی وزا د دین خبره ده پلار روان دی ابراہیم علیہ السلام ور سره بی بی دا داغه بادشاہ قانون داو چې کم سړی سره با خزاوانو آبیت اغستا او چې خور بوا ور سره نو هغه بیت نه اغستا اوس د پیغمبر د شان سره چې خزه تی واجی نو ابراہیم علیہ السلام خپل بیبی ته وې چې کتانه تپوسو کو چې د دې څکیږي نو تورته زی خورې ولی زکه چې په اسلام کې مسلمانان سړی او خزی اسلامی ټول رونه او خويندې انما المؤمنون اخوه نو هغه خبره داوا چې ابراہیم علیہ السلام ورته وی چې چونکه په اسلام کې ته زما خورې شریعت کې زما ته پاک د نکاح غستی نو تو ورته وای چې زما رور دی ادا چل نو زما عزیزانو عرض داو چې دا شی صورت په ظاهر د دروغو حقیقت خدا سے نو او هر شی چې دی هغه یو حقیقت او یو ماهیت لري تاسو سورل سوا کال رستو پیدا خلقی اول خو تاسو دا مجال نه لري چې داغه خلق متعلق یو خبرو کجا هغه کجا مونږه کجا داغي ایمان او کجا زمونږه ایمان زمونږ څه ایمان داغي ایمان داو چې سبا وې نو سر به کټ کو
वो खबर न बनरस्तो के ईमान सो वो दे सर के कट जाने का मुझको गम नहीं, सर के कट जाने का मुझको गम नहीं, खम न पड़ जाए तेरी तलवार में। आशिकान का माशुके तो इस सर के कट जाने का मुझको गम नहीं, खम न पड़ जाए तेरी तलवार में। द सर प्रे के दो गम राता निश्ता ख्वासे न चे जमा सर प्रे के दो सरस्ता तूर चरता का गणेश तमोन ब्याद पाकिस्तानियान होंगी पाकिस्तान अल्लाह यो खबर में चाहता करे हुआ खबर दागे बरक सोखाता मातवे जी मौलाना साहब मुलियानम दरो हुई माना तो पोएगी ना कमकली मसला दादा च अन्नास अला दीन मुलूकिहिम खलक द बादशाह पर मजहबी जमुंग बादशाह दरोग जन दे नु कमुंग दरोग हुआ खपकेगा मां मुंग बादशाह दरोग तासोगो रही लसकाल उश दे सड़ी दा कौम दे इस्लाम पनुन सप धोखा के हो साथ लसकाल बड़ी सी राखुशी कड़ी उसे पमुलियानुम लास हुआ इस्लाम दे इस्लाम दे इस्लाम दे इस्लाम दे इस्लाम दे चे दखल को रखने लड़ा तासुला शर्म न दर्जी शर्म ब्या पखपल अखबार और पखपल टीवी और पखपल रेडियो बांधे खो दबार मलकुन ईमानदारी मन शर का वही कन शर्मे दलो तासु पे शर्मे गई परुंद चीन लो रहनुमा इस्तीफा वले वर्कड़ा वले जका इस्तीफा वर्कड़ा चालकानु जुलूस विस्ते हो और अगे ऐलानो कुछ दा जमा तंजीमी उमूरो दना अहलियत व जवा चिदे अलकानु जुलूस विस्तो लिहाजा ज इस्तीफा वर्का शर्मेदलो क्या हो रेडियो बाने मोए चे द चीन वजीर या द चीनी और मशर इस्तीफा वर्कड़ा जक चे द चीन अलकानु जुलूस विस्ते दलता पर कराचाई के पसौनो खलक कबाब शू गौसली शाह प्लार तासो वली जानता सातले काबीना माता कड़ा उम्मा का खरम ब्यावागत मरकजी काबीना माता कड़ा उम्मा का खलक ब्यावागत वली सातले द वजीर आजम शराफत दादे द इंसानियत दादे चिस्ता पमल के दयो खुदा बंदगान और दयो कुरान और दयो इस्लाम मनुन की खपलो के उजंगे दे दामाना दे चिदा हुकूमत ना आहला दे मुद्दत फौरन मुस्ताफी के द पकार दी फौरन तासुल शर्म न दर्दी कि तासुल इस्लाम नामे अली हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु पकोर के चे मुआसिरा उशवा फौज वर सराओ द तमाम दुनिया अमीरो खलक वलराल चाड़रू का चिदा खलक केमक हजरत उस्मान और तो फरमाइल चे ना जान ब केमकम खुद कौम पर मारे बचरे चाड़ो न चल जाने पतबरुनो और पतुरो अलाल का फसयक फी का हुमुल्ला आयाते वे चिद तुरी गुजार पे ओशो दवीनो